کیو السلام علیکم ګرانو دوباره کیو السلام علیکم ګرانو مینوالو ستاسو قربا صاحب جان اندلیب د اندلیب پښتو ټي وي نه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم کتونکو د دې تاڼه کې دلته سیب راغلی او یوسف جان عثمان دې سیب الله دې روغ لري در محمد خان ډیره مننه کوم چې مال هم دغه بلنه راکړه او دوی سره ملاقات قسمت وشو ډیره مننه کوم ما سره مخکې خبرې کړي خو د خپل چینل دپاره ورته یو څو خبرې کوم سر ارکلیله ته هم شاه منصور ته په راتلو ثوابی ته په راتلو ډېره زیاته مننه کوم تاسو ډېره ګرانه ډیوټي کوئ او الله دې عمر دراز کا زه هم دغه کوششونه کوم وړوکې غوندې پیج د زما اندلیب پښتو ټي وي په هغې کې د دې ژبې د پرمختګ دپاره د دې معاشره کې که داسې لاره کوڅه کې چې ته کډه ووینم یا چې ته پل روان ووینم یا هغې ته کیمره ونیسم او خلکو ته ووایم چې وګوره دا سمول غواړي نو هغه سم شي په دغه سلسله کې کله چې څوک شاعر وي راسره کلیوال رنګونه خلکو ته خیم خلک ډېرې مینې کوي خوښوي م وایم چې تاسو هم خپل تاثرات راسره شریک کړئ ډېره زیاته مننه کوم ډېره شکریه ډېره مننه اول خو صاحب جان صاحب ستاسو ډېره مننه ستاسو د ټي وي هم زه مننه کوم تاسو کومې هلې ځای کوئ نو هغه د تعریف قابل دي اصل کې دا ده صاحب صاحب چې سوشل میډیا چې دا نو پښتانو د هغې نه ښه کاروان اخیسته زه به دا ووایم د بدنصیبۍ نه فیسبوک خو ډېرې دي خو د هغې د ولس دپاره د هغې ګټې ډېرې کم دي نو یو خو ستاسو د مبارکۍ در کوم چې تاسو د خپلې خاورې خدمت کوئ او د دې خاورې چې کوم رنګونه دي تاسو په خپل پیج باندې خوروئ او تقسیموئ او د خلکو د مینه راټولوئ نو زه خو تاسو مبارکي هم در کوم او زه ستاسو ډاډګیرنه هم په دې باندې کوم چې تاسو د خپلې هلې ځلې همدغه شان جاري ساتئ غټه وجه دا ده صاحب جان صاحب چې په دې خاوره باندې چې کوم سهولت د فیسبوک په شکل ما او تاسو ته میلاو شوی دی نو پکار دا باید دا چې دا د دې خاورې د خدمت لپاره او مثبت استعمال شي او زما په خیال چې تاسو د دغه سهولت نه ډېر ښه کار اخیستی دی چې د خپلې علاقې چې کومې ستونزې دي کوم تکالیف دي هم واکمنو ته ږدئ او ورسره چې کوم کلتوري زموږ رنګونه د کلیوال هم تاسو خلکو ته ږدئ ورسره د دې خپلې خاورې چې کوم شاعران ادیبان دي لیکوالان دي هم تاسو ځان سره په دغه ګډه کې کېنوئ او خلکو سره متعارفي کوئ نو دا هم ډېره د خوشحالۍ خبره ده نن تاسو سره په تاڼه کې ملاقات وشو حالانکې په تاڼو کې د یو شاعر سره ملاقات زما لپاره څه ډېره عجیبه غوندې کې وه خو بقول ستاسو چې راز محمد صاحب په خپل مدني سره د شاعرانو خوښوي تاسو هم راغلئ نن چې د کوم اجرتي قاتل سره موږ انټرویو کوله د هغې په هکله ستاسو چې کوم شعرونه موږ سره شریک کړئ انشاءالله کتونکي به یې ګوري هم نو دا هم یو ستاسو د اړخ نه یو ډالۍ وه چې انشاءالله ولس به یې ګوري نو ستاسو دپاره هم دعا کوم چې خدای دې ستاسو قلم او ستاسو سوچ او فکر او ستاسو چې کومه عقیده او کومه د خدمت فلسفه ده د خپل ولس لپاره هغې کې د الله تعالی تاسو له برې درکړي او الله دې وکړي چې په راروان وخت کې هم ستاسو دغه چې کوم فیسبوک پاڼه ده دا دې په مخ په طرفې لاړ شي ډېره مننه کوم صاحب یو جان مننه ستاسو یو څو شعرونه در سره شریکوم یو غزل درته وایم زما زړه زما د سر خبره نه اوري زما زړه زما د سر خبره نه اوري او ماشومان د چا سر خبره نه اوري او خلک مینې ټلویزیون باندې ګوري عاشقانو د ګودر خبره نه اوري او دا دنیا د مړو ځای د غریب روک دی دلته هېڅوک د نهار خبره نه اوري او زړه زما په دواړو غوږو باندې کوڼ شو دی ولاړ راته په ور خبره نه اوري او محبت خو د زړګي ګټلو نوم دی ګنې څوک به د دلبر خبره نه اوري محبت خو د زړګي ګټلو نوم دی ګنې څوک به د دلبر خبره نه اوري او عمر ټول یې د ګلینو منځ کې تېر کړ اندلیم دی د ډانډر خبره نه اوري یو جهان مننه ستاسو الله دې راته روغ دره تاسو هم ډېره مننه کیمرامین صاحب الله مو خوشحاله ساته لږ داسې راوړی دی ډېر ښه